او امام احمد بن حنبل رحم الله یو واجب واقع نقل کړی دا. امام احمد بن حنبل رحم الله فرمایي یو دوه مرګري و دوه د دنیا مثال ذکر کوي جی چې دنیا د ژوند څه حقیقت ده. یو مثال ذکر کوي وې دوه مرګري و دوه، یو مسلمان دی او بل کافر دی. دواړه د میانو پخکار پسې وواته، دواړو سره جالونه ور سره دي، جالګر دي د میانو ښکار کوي. د یو مرګري چې کافر دی د خپل جال گزار کو، په هر جال سره میانو نه جال ډک راخیږي، او دا مسلمان دا خپل جال دی سیند ته او دریاب ته ورګزاري، د ډیر کوشش نه پسم د جال تش راخیږي. کافر د بوتانو نو مخلی شرکین کلمات وای د جال غرزولو په وخت کې، او دا مسلمان دغه وخت کې د الله نوم وای بسم الله الرحمن الرحیم وای او جال ورګزاري. مازیګر شو دغه حالت شروع ده، د مشرک جال کې میان راخیږي او د مؤمن جال کې میان نه راخیږي. اخیره کې یو مې د مسلمان له پلاس باندې ورغه مازیګره د ټوله ورځ تړې شوی دی، ټوله ورځ ولګول دلته مې پلاس رانغه. اخیره کې یو مې پلاس راغی دته او هغه ټوپنه شروع کړل، د لاس نه واپس ټوپ لسین ته واپس لاړو. مازیګر شو کافر میان راغستري واپس کور ته روان دی، او مسلمان سره هیڅ نشته، ستړی ستومان خالی لاس خپل کور ته واپس روان دی. دا کمی پرشتي چې پر مسلمان باندې متعین دي. مازیګرې ده ډیوټي ختم شو، نوري پرشتي رااله غلاړي، ډېر د خفګان اظهار کوي او درخواست کوي الله د دې غټوله ورځ هم ستړي شو، الله واستانو مې غستو، دا بنده څومره پریشان واپس شو. ابل کافر شرک او مشرک او الله هغه ناکام واپس نشو. الله وې دغه پرشتي بوتلې دیو ته وای چې دې محل ته وګورئ، دا مخامخ محلي نه دی، ورته وای چې ها وای ګوره دا بنده چې دا مسلمان دی ټوله ورځ ځان ستړی کو، د دې په بدله کې د دې ازمایش، د دې تکلیف، د دې مصیبت په بدله کې د دې لپاره مې دا محل تیار کړی دی. نو اے پرشتو تاسو وای کدا بنده دا محل ویني، د دې دا هوري ویني، د دې دا غلمان ویني، د دې دا نعمتونه ویني، د دې دا خوشحالي ویني، آیا بنده ته بر دغه غم او تکلیف سے احساس وشي؟ نه، الله پرشته وینا بنده به خوشاله شي چې الله شکر دې دنیا کې رستل کړو، خو چې دا محلونه او نعمتونه دې راله تیار کړی دي. او بیا دې پرشتو ته وی وګوره هغه جهنم کې پلان کې مقام تا دا یې نه هاینو، د دې را سخت او تکالیف او پریشانی یې نه ها الله یې نو وې د دې مشرک او کافر د پاله مداز تیار کړی دی. نو کدی مشرک او کافر ته نور هم خوشالي دنیا کې ملاو شي او بیا دې جهنم تراشي، نو آیا دغه خوشالي بدته څه خوشالي ورسي او نه الله. دغه سی مثال مولانا اشرف علي تانویر ہے مولا فرمایي د مشرک او د کافر د دنیا کې، او مومن باندې به دا حالات یي، د مومن ظلم بر تکالیف او مشکلات سره مخامخ